کوین دا تپوس کړو ان کوین چې د هغې خپل نوم نجیبه دی ان کوین چې زه یم هغه انګیج نه ده ګلپاڼې نکاح کړې ده شکر الحمدلله الله دې نیکبخته کړي الله دې بختوره کړي او زمونږ افغاني سره یې کړې ده زدران دی د پکتیا دی ماشاءالله. سلام وخت مو په خیر. ګلپاڼې هم نکاح وکړه دا چې چا سره او څنګه او کله نکاح وکړله نو په ویډیو کې له موږ سره تعقیب کړئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. د کوزي پښتونخوا د پښتو د اردو ژبې مشهورې سندرغاړې له افغان سره نکاح کړې ده خو د واده په اړه تر اوسه پورې معلومات نشته. د ګلپاڼې د نکاح په اړه د پښتو ژبې مشهورې اداکارې او د ټلویزیوني خپرونې کوربنې نجیبه فیض معلومات ورکړي دي او د هغې د نکاح له خبر نه خلک خبر کړي دي. نجیبه فیض په ټیک ټاک کې په یو لایف ویډیو کې د ګلپاڼې په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وایي چې ګلپاڼې له یو افغان سره نکاح کړې ده چې زادران دی خو نوموړي دا ونه ویل چې ګلپاڼې یوازې نکاح کړې او که واده یې هم کړی نه یې هم د ګلپاڼې د خاوند په اړه ډېر معلومات ورکړل. ګلپاڼه په خپله هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم هغه کس تر اوسه پورې معلوم شوی چې له کوم افغان سره هغې نکاح کړې ده.